د لوی او بښونکي څښتن تعالی په نامه سلامونه ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې ټول روغ رمټ واوسئ او خپل درسونه په ډېرې مینې سره تکرار او تمرین کړئ. موږ او تاسو په تېره ویډیو کې راغلو او د شرابو په زیانونو باندې مو خبرې وکړې دا چې شراب څومره زیانونه لري، د کومو ناروغیو سبب کیږي او کوم لاملونه دي چې شرابو ته موږ مخه کوو او موږ ولې باید له دې نه ډډه وکړو. په دې اړه مو پوره بحث وکړ او معلومات مو لاسته راوړو. حتما تاسو درس لوستلی دی او زده کړی مو ده. که چېرته چاته پوښتنه پیدا کړي کولی سي له موږ سره خپله پوښتنه په کومنټ کې شریکه کړي. ګرانو زده کوونکو، ما تاسو ته وویل چې زموږ خبرې یا کلام پر دوه ډوله دي، نظم او نثر. موږ له نظم او نثر څخه خلاصون نه لرو. نو موږ په دې تیرو لوستونو کې ډېر زیات دغه نثري او نظمي برخې ولوستلې چې موږ د نظم او شعر ترمنځ توپیر هم کړی و چې نظم څه دی او شعر څه دی. لکه څنګه چې تاسې د پوهاند عبدالحی حبیبي په لوست کې ولیدل چې د خوشحال خټک لپاره یو شعر ویلی و یا هم څلوریزه وه. نو تاسې کولی سئ چې ما ته ووایاستئ چې دغه شعر څه دی. موږ په نثر باندې خبرې وکړې، په نظم مو هم خبرې وکړې، خو شعر څه ده او موږ څنګه کولی شو چې شعر ولیکو. آیا تر اوسه مو شعر لیکلی دی؟ آیا تر اوسه مو د کوم چا شعر ډېر زیات خوښ شوی دی؟ او آیا په دې باندې توانېدلی یاستئ چې د شعر هغه ښکلي معنا لاسته راوړئ؟ نو که دا کار مو کړی خپل شعرونه راسره کومنټ کړئ تر څو موږ هم نظرونه پرې ورکړو او په دې باندې پوه سو چې تاسې څومره پیاوړي شاعران هم یاستئ. نن غواړو د شعر په اړه ځینې څرګندونې ولولو او شعر وپېژنو. لکه څنګه چې تاسې منظره ګورئ نو دغه منظرې راوړل په دې لوست کې څه ارتباط لري زموږ له لوست سره، دا به تاسو راته کومنټ کړئ. ګرانو زده کوونکو، د شعر په اړه څرګندونې ډېرې زیاتې دي او ډېر زیات نظرونه هم دي، خو موږ راځو په لنډیز سره دغه خبرې را لنډوو او د تاسو پاملرنه غواړو. د شعر په پیژندنه کې، د شعر په تعریف کې ډېرې زیاتې خبرې شوي دي او ډېر زیات خبرې راغلي دي، نظرونه راغلي دي. دلته مو دوه نظره په پام کې نیسو. هغه کوم نظر ده؟ یو نظر یا یو ډله شاعران او یو ډله پوهان په دې عقیده دي چې د شعر ظاهري اړخ ته ګوري. یعنی دوی وایي چې په شعر کې دغه شعر سیده خپله موضوعونه او داسې آهنګینه کلام دی، یعنی څه دی؟ یعنی قافیه لرونکی بیان دی او دوی د وزن او قافیه ډېر مهم عناصر دې ته بولي او وایي چې دغه وزن او قافیه نه جلا کېدونکي برخې دي له شعر نه. خو که موږ دلته فکر وکړو خپله قافیه چې ده د شعر ذاتي ځانګړنه بولي، دلته په دې ډله لیکوالانو کې او شاعرانو کې دوی دغه قافیه د شعر ذاتي ځانګړنه نه بولي بلکې دا له فروعاتو څخه شمال. زموږ بله ډله لیکوالان یا بل نظر چې موږ دلته ویل دوه نظره لرو، یو هغه نظر ده چې ظاهري اړخ په بر کې نیسي او بل نظر کوم ده؟ بل نظر دا ده چې منطقي او فلسفي اړخ په نظر کې نیسي. یعنی دغه ډله شاعران څه ته فکر کوي؟ د شعر منځپانګې او هنري اړخ ته پام کوي. دا چې په شعر منځپانګه څه ده او هنري اړخ یې څه ډول ده دې ته فکر کوي. دوی خیال او تصویر ته پام کوي او دوی دلته دا وایي چې وزن او تخیل په شعر کې ډېر زیات منلی دي او وزن تخیل باید ولري، چې دا نظر تر ننه پورې منل شوی نظر دی. کوم نظر؟ دا چې وزن او تخیل په شعر کې ارزښتمن دي. شعر پیژندونکي چې دي په دوو ډلو باندې ویشل کیږي. یو هغه کسان چې وایي د شعر اصلي موخه چې ده تربیتي او روزنیزه ده. دوی په دې فکر باندې دي چې شعر انسان ته لارښوونه کوي او د انسان روزنه کوي. خو بله ډله وایي چې
د شعر اصلي اړخ چې ده هغه ښکلا او هنر ده. شعر دا دنده نه لري چې راسي انسانانو ته چې وکړي ښوونه او روزنه ورته وښایي، لارښوونه ورته وکړي، بلکې شعر د انسانانو ښکلا خوښونې احساس راپاروي او وایي چې شعر هغه څه دی چې د انسانانو هغه د ښکلا خوښونې، د تخیل، د شیانو په اړه هغه څه چې حس لري هغه راپاروي. نو دلته ځینې کسان بیا راځي چې شی کوي منځنۍ لاره انتخابوي، نه د پلوي کوي چې یوازې د شعر تربیتي او روزنیزې برخې ته وګوري، او نه په دې خوا راځي چې یوازې ښکلا او هنر وګوري، بلکې منځنۍ برخه ټاکي. دلته په کلاسیکو شعرونو کې چې دي موږ اکثرا لرو چې کلاسیکو شعرونو کې هغه وزن او قافیه مراد کېږي چې موږ یې بیلګې هم لرو، مثلا قصیده، غزل، مثنوي، څلوریزه، دا ټول هغه قالبونه دي چې دغه برخه پکې لورایه ښکاري. خو په نوي شاعري کې سره له دې چې د پخوانۍ شاعري قالبونه تر نظر لاندې نیسي، خو دلته سپین یا آزاد شعر هم رامنځته کوي. دلته بیا قافیه حتمي نه ده او دغه ټول شعرونه د یوه ټاکلي بیلګې وزن نه تعقیبوي، یعنی هر شعر، هر هغه آزاد شعر چې راځي هغه خپل وزن او خپل سبک لري، او دغه سپین شعر چې ده یا آزاد شعر چې ده لنډې او اوږدې کرښې لري. په 19مه پیړۍ کې هم د شعر په اړه په اروپا کې خبرې اترې راغلی. دلته دا چې دغه نظرونه څه ډول دي او موږ څنګه کولی سو د شعر په ځانګړنو باندې خبرې وکړو. شعر کومې ځانګړتیاوې لري، شعر څه ده، او د شعر په اړه پوهان، لیکوالان، عامه خلک څه وایي. ځینې نظرونه به یې له کتابه ولولو تر څو ستاسې په مغزو کې سم کینی. وایي چې شعر په ولولیز او موزونه ژبه د بشري فکر ځانګړې او هنري څرګندونه ده. له دې امله به موږ شعر موزیکال فکر ګڼو، یعنی ځینې راځي او وایي چې شعر چې شی ده موزیکال فکر دی. بیا وایي په شعر کې د الفاظو معنا له هغه څه نه چې په قاموسونو کې راوړي پراخه ده او د بیان قدرت یې زیات دی، یعنی د کلمو معنا څه شی ده بیله ده. شعر باید د ژوند د اړتیاو او معیارونو تابع نه کړو. د ګلاب ګل څوک د دې لپاره نه خوښوي چې د هغه اوبه د سترګو د درمل په توګه استعمالیدای شي، بلکې د دې لپاره یې خوښوي چې ګلاب ښکلی دی او ښکلا په خپله یو مستقل ارزښت دی. نو تاسې وګورئ چې څه ته نه قایلیږي، معیارونو ته او اړتیاوو ته شعر نه قایلیږي. د شعر هدف په ملت کې د روښنایي خپرونه ده. د څه شي خپرونه ده؟ د روښنایي خپرونه ده. په شعر کې یو ډول مفکوره شته، خو یوازې د مفکورې شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه بڼه راوځلیږي. ګرانو زده کوونکو، تاسې ولیدل چې شعر ته په څه ډول باندې یا کومو نظرونو باندې کتل کیږي. راځو دلته وایو چې په شعر کې کومې ځانګړتیاوې باید په نظر کې ونیسو. په یوه ښایسته او ښکلي شعر کې تخیل، جذبات، ښکلا، عواطف، خوند او مفکوره اړین دي. که دغه نظرونه موږ ټول را ونغاړو په ځینو کلمو کې، نو موږ دا وایو چې د شعر دغه ځانګړنې باید وي. یعنی موږ ویلی سو چې دغه د شعر هغه معیارونه باید په نظر کې ونیسو. دلته محمد صدیق روحي راځي او د شعر په اړه خپل نظر څرګندوي. دا چې د شعر په عمده او اساسي ځانګړنو په اړه محمد صدیق روحي څه نظر لري، دا به هم یو ځای سره ولولو. د دې لپاره چې دغه نظرونه ښه ولوستلی سئ، نو تاسې د ویډیو له ډسکرپشن څخه د کتاب PDF هرومرو ډاونلوډ کړئ. محمد صدیق روحي وایي چې شعر له 4 ضروري توکو څخه جوړ شوی دی یا جوړ دی: مفکوره، تخیل، احساس، عاطفه او وزن. احساس همغه عاطفې ته وایي او وزن. د دې خبرې ضمني معنا دا ده چې هر نظم شعر نه دی.
په شعر کې د مفکورې شتوالی حتمی دی ځکه چې بې مفهومه شعر نه دی لیکن په شعر کې باید مفکوره شاعرانه بڼه ولري له دغو یادونو څخه وروسته کولی شو چې د شعر لپاره د لاندې تعریف پیشنهاد کړو شعر په وزن لرونکي ژبې سره د مفکورې او تخیل عاطفي ترکیب ته ویل کیږي د مفکورې او وزن په اړه خو خبره څرګنده ده چې په ښه شعر کې د تخیل په اړه باید وویل شي چې په شعر ادب او ټولو هنرونو کې تخیل ځانګړی ارزښت لري تخیل په شعر کې د تشبیهاتو استعارو او څیرو په بڼه راڅرګندیږي احساس او عاطفه هم په شعر کې له ضروري توکو څخه ده په شعر کې احساس یا عاطفه ضروري شرط دی که شاعر درد هیله احساس اندېښنه قهر او تاثیر ونه لري نو لوستونکی او اورېدونکی له داسې شعر څخه خوند نشي اخیستلی د لی تولستوی په قول د شعر اصلي وظیفه دا ده چې مقابل لوري ته احساس ورولېږدوي یو بل لیکوال وایي په هنر کې قضاوت مفکوره او حقیقت په عاطفي بڼه راڅرګندیږي استاد روحي خپلې خبرې راټولوي او په ډېر لنډۍ سره داسې وایي شعر دوه ډوله ارزښتونه لري ذاتي یا اصلي او په خپله شعر پورې مربوط او بهرني چې د شعر لپاره دغه ارزښتونه هم مهم دي خو د شعر خپل جز نه دي تاسو ولیدل چې محمد صدیق روحي څه وایي محمد صدیق روحي وایي چې په شعر کې 4 ضروري توکي دي هغه څه دي مفکوره تخیل احساس او وزن وایي که دغه 4 توکي په یو شعر کې نه وي موږ نشو کولی چې هغه ته شعر ووایو شعر له نظم نه هم توپیر لري په شعر کې احساس وي عاطفه وي او د انسان احساسات راپاروي خو نظم دا کار نشي کولی او دلته موږ د صدیق روحي په خبرو کې دا زده کړه چې شعر 2 ارزښتونه لري یو د شعر بهرني ارزښتونه بل د شعر ذاتي ارزښتونه د شعر بهرني ارزښتونه څه دي دین اخلاق علم فلسفه سیاست مفکوره دا د شعر بهرني ارزښتونه دي د شعر ذاتي ارزښتونه ښکلا تخیل تصویر هنري ژبه آهنګ وزن احساس او جذبات دغه چې دي د شعر څه دي ذاتي ارزښتونه دي هر کله چې دغه بهرني ارزښتونه شاعرانه شي بیا موږ کولی شو چې په دې باندې د شعر نوم کیږدو ګرانو زده کوونکو په همدې برخه کې تاسې 2 دانې نومونه واورېدل یا 2 دانې داسې نومونه مو واورېدل چې باید هغه لږ زره واضح کړو یو دا چې د شعر جوهر د شعر جوهر یعنی څه د شعر جوهر یعنی دا چې پرته له دې نه پرته له همدې جوهر نه پرته له همدې ځانګړنې نه پرته له همدې خبرې نه شعر جوړېدلی نسي او بل د محمد صدیق روحي په خبرو کې د تولستوی نوم راغلی و تولستوی څوک دی لیو تولستوی د روسیې یو مشهور لیکوال دی چې په 19مه پیړۍ کې دی د روسیې او د ټولې نړۍ په مشهورو لیکوالانو په څیره باندې وپیژندل سو او د جګړه او سوله یو داسې ناول یې دی چې یا رومان یې دی چې ډېر زیات مشهور دی نو دلته لیو تولستوی مو هم وپیژندل چې څوک راځو په ټوله کې خپل درس راټولو شعر د زړه الهام دی هر چیرته او هر وخت چې تاسو باندې هغه مکان هغه ځای هغه فضا هغه چاپیریال یا هغه پیښه که هغه خوښي وي او که مثلا درد و غم وي هر ډول پیښه سي په تاسې باندې تاثیر وکړي او د تاسې دغه دننه احساس دننه هغه څه چې په زړه کې لرئ هغه د زړه کلمې د ژبې په واسطه راووځي او د لاس په واسطه او په قلم باندې په ورقه باندې ولیکل سي هغه شعر ده ځینې شاعران تاسو پوهېږئ که کله مو چېرته تجربه کړي ځینې وختونه داسې جملې زموږ ذهنونو ته راځي چې هغه که ولیکو او دوباره فکر ورته وکړو نو وایي اوه
دا ما چی لیکلی دي بیرته جوړولی نسو. نو شعر څه ده؟ شعر همداسې یو څه ده چې د زړه وینا ده. که موږ شعر غواړو چې په اصلي مفهوم یې پوه سو نو موږ باید ووایو چې شعر د زړه وینا ده او شعر بل هیڅ نه ده. دا ټولې خبرې په همدې خبره کې راټولېږي چې شعر څه ده؟ د زړه وینا. د دې لپاره چې لوست ښه زده کړئ حتما یې یو ځلې له مخې نه ولولئ. چاته پوښتنه پیدا کېږي، چاته مثلا کوم ځای ورته مغلقه پاتې کېږي یا پرې نه پوهېږي، کولی سي له موږ نه په کومنټ کې پوښتنه وکړي. ښایسته او ښکلي شعرونه سي او ښایسته او ښکلي شاعران چې تاسې پېژنئ هغه راته معرفي کړئ او هغه شعرونه چې مو زده دي که لنډۍ ده که څلوریزه ده که اوږد شعر ده هغه ټول موږ ته کومنټ کړئ تر څو هم دغه ویډیو ستاسې تکمیله سي او هم تاسې له ما سره په دې لوستونو کې برخه واخلئ. تر بیا چې راځم تاسو ته ښکلی لوست وړاندې کوم. تاسو په پاک څښتن ته لاس سپارم. ښه وخت.